د الله نبی په لاره باندې روان یو بوډۍ ناسته وه ژړلې ویل بوډۍ به ولې ژاړې اینځه وه ویل ژاړمه ځکه زه خپل مولا را لېږلي وم د بازار نه مېلمانه دي لږه سودا وله راوړه او دا رب خو د شګو وطن دی هغه زما روپۍ ټیپې وې په هغه وخت هېڅ نه روپۍ په شګه کې ورکې شولې روپۍ رانه په شګه کې ورکې شولې او دا خو چې خودی را خودی خو چې ورکېږي بوډۍ ژاړي همداسته ده الله نبي ورته ویل دا اسانه مسله ده روپۍ ورله ورکړل دا روپۍ والی ویل د الله نبي یوه مسله بله ده ما خو ناوخته کړله مېلمانه به م تلي او مالک به راته پکاري چې ورشم د وال نه به مې ځغلول دي د الله نبي ویل راځه زه د ساتم په خپله د الله نبي ورته لاړې او د کور والا ته ویلې ویل د ستاسو ویندې د ستاسو نوکرې د ستاسو مزدوري د دې نه روپۍ ورکې شولې او بیا وخت پې لږ ډېر تېر شو زه ورسره رالمه د الله د رضا لپاره د دې ښځې ته زیاتې مه کوئ ظلم به مه کوئ سزا ورته سزا مه ورکوئ او سودا یې راوړله لکه د ناوخته شي انسان عجزه دی هغې ورته وویل د الله نبي چې ته ورسره راغلی سزا هم نه ورکوو او دا ښځه موږ ازاده کړله د الله نبي څه وکړه قرباني وکړله پیسې هم د جبه ورکړلې موږ پیسې نه ورکوو ورکولو کار نه کوو پیسې هم ورکړلې او خپل ضرور کار یې هغې پرېښوده او د یو عجزې د یو فقیرې ښځې سره لاړی هغه مسله حل شو که حل نه شوه ما ورته ته به د پېښور نه ټلیفون وشي مالداره سړی چې لکه ستا تا ته د واده جواب دی که نو دا غریب دومره خوشحاله وي په جامو کې نه ځېږي حدیث یې راته ټلیفون کړی وادې دی او په دې ټول کلي کې ما ته جواب کړی دی او که یو غریب سړی او هغه ته وایي چې زما کار دی زما سره لاړ شه نو شاخوا او دېخوا او یوه بانه او بله بانه نو دا ستا ایمان دی مرده ایمان دې ته وایي ته به په دې ایمان باندې جنت ته ځې هغه کم چې غوړ زیل دی هغه دې ته ټلیفون وکړو په جامو کې نه ځېږي او خپلې ښځې ته هم وایي حدیث یې راته ټلیفون کړی دی بلا نه ده کرونې ته هم وایي او چې کوم د الله صحیح بنده دی فقیر دی چې الله پې خوشحالېږي د الله نبي پې خوشحالېږي د هغه یو حاجت دی د هغه پوره کولو ته تیار نه وي نو برکرم د الله وعدې حق یو څه چې دي او که چېرته موږ په دې خپل چوب د شپږ فوټه بدن یا د دې نه اخوا د خپل کور چې دی زه خو اوس خلکو ته وایم د خپل کور چې دی دې ته ډانګ په لاس ودرېږه ښځه بچي بس دا صحیح وساته او دې ته دین وښیه ته د الله تعالی ولي او بار علاقې بار منل څوک نه کوي دا خپل کور دا برابر که د مانځه د روژې د زکات او د ماشومانو حق د زنانه